امریکا بیا راځي افغانستان ته، خو څنګه؟ آیا دا ځل به د مخکې په څیر ملاتړ ولري او که نه؟ په نړیواله کچه د امریکا دریځ د افغانستان پر وړاندې څه دی؟ دا هر څه په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو خبره کړې ده. نوموړي په میشیګن ایالت کې د خپلو پلویانو یوې پراخې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې شاید امریکایي ځواکونه افغانستان ته یو وار بیا ستانه شي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د دوی ډېر بهترین نظامي تجهیزات پاتې دي او پرېښودل یې یو احمقانه کار دی. ټرمپ ټینګار کړی دی چې په دغه هیواد کې پاتې شوي نظامي تجهیزات او وسلې باید بیرته ترلاسه شي. هغه د خپلو خبرو پر دوام یو ځل بیا پر ولسمشر جو بایډن سختې نیوکې کړې دي او زیاته کړې ده چې بایډن پر خپلو احمقانه سیاستونو ټوله امریکا له خطرونو سره مخ کړې ده. هغه همداراز زیاته کړه چې موږ 20 کاله مخکې د کوم کار لپاره افغانستان ته لاړو هغه لا نه دی پوره شوی. باید خپل اصلي مقصد پوره کړو او بیرته پوځیان افغانستان ته واستوو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.